او په دین مضبوط پاتې کېده بار بار ډېر انتهایی ګران کار دی ځکه چې ته به قسمه قسم معاشرو ته مخامخ کېږي بیا به هم ته دیندار یې ته به د قسمه قسم خلکو سره کښېنې بیا به هم دیندار یې ته به کله غریب یې کله به مالدار یې بیا به هم دیندار یې بیمار به روغ به بیا به هم دیندار یې مزدوري به کې نه به کې بیا به هم دیندار یې بوډا به ځوان یې که هر څنګه ته به دیندار یې که ته د انګریزانو په ملک کې که ته د مسلمانانو په ملک کې ته به دیندار یې که ستا بچي یي که نه یي ته به دیندار یې که ستا واده یي که نه به یي ته به دیندار یې که ته انټرنیټ استعمالوې که نه استعمالوې ته به دیندار یې که ته مالدار یې که ته غریب یې ته به مالدار یې که هر قسمه حالت په تا راځي ته به دیندار یې دا تاسو ته معمولي عمل ښکاري چې هر څه کېږي زه به دیندار یم دا معمولي کار دی ته به غریب مالدار یې دینداره به دا معمولي کار دی راشه ډېرو خلکو ایمانونه د غریبۍ د لاسه ګډوډ شوي دي د مالدارۍ د لاسه ګډوډ شوي دي د مزدورو د لاسه ګډوډ شوي دي معمولي پیسو سره زیاته شوي د هغې ګډوډ کړي دي معمولي پیسې دې کمه شوي د هغې خراب کړي دي معمولي پیسو ګټلو دپاره یې دین پرېښودی دی هر قسمه حالاتو کې د رب العالمین بندگی کول او په دې باندې مضبوط اوسېده اوچته مرتبه د الله دې موږ ته نصیب کړي